دنیا درې لوی اسلامي امپراتورۍ چې یو څو ورځو کې یې نیمه دنیا فتح کړه. په درېیمه درجه کې خلافت راشده. دا خلافت د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې پیل شو او یوازې 30 کلونو په موده کې 14,000 کیلو مربع متره سیمه فتح کړه. په دې دور کې د حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې د روم او فارس دواړه سترو قدرتونو ته پای ټکی کېښودل شو او اسلام د خپلو عظمتونو سرته ورسېده. په دویمه درجه کې امیوي سلطنت چې د خلافت راشده وروسته رامنځته شو. دې سلطنت د دنیا نقشه بدله کړه. یوازې 19 کلن ځوان محمد بن قاسم هندوستان فتح کړ او له بلې خوا طارق بن زیاد اسپین فتح کړ او د امیوي سلطنت برخه یې وګرځوله. دا سلطنت 90 کاله پاتې شو او په افریقا او اروپا او اسیا کې خپل وی راپورته کړ. په لومړۍ درجه کې عثماني خلافت د دې سلطنت بنسټ ایښودونکی اردوغان غازي او زوی عثمان غازي کېښود. بیا دا سلطنت دومره پراخه شو چې 625 کاله یې په اسیا، افریقا او اروپا کې پر ګڼو سترو سیمو واکمني وکړه. دا هغه عثماني سلطنت و چې سلطان محمد فاتح د قسطنطنیه په فتحې سره یې د دنیا په تاریخ کې د خوف نوم وګرځاوه.